In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amirat sabirim tasilk la tarpa ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک اوسي. نن زموږ پنځم درس دی. په تېر درس کې موږ ټو بي ورب تشریح کړی. نن د هغې یو خلاص وایو. مونږ په دې بحث کړی چې په ټو بي ورب کې مونږ سره از ام آر دی او په تېر وخت کې مونږ سره واز او ور شتون لري. دا مونږ ویلو چې کله سبجیکټ آی مونږ سره ام استعمالو، کله چې وی یو دی یا جمع نومونه یې مونږ سره آر استعمالو، کله چې هی شي یا ایټ مونږ سره از استعمالو. کله چې د ام آر یا از مونږ استعمال کو، د دې نه وروسته مونږ تاسو کولی شو چې یو ناون استعمال کو، ایجیکټیو استعمال کو، د ورب سره آی جی استعمال کو، تھرڈ فارم آف دی ورب استعمال کو، پلیس ایکسپریشن یا ټایم ایکسپریشن مونږه استعمالولی شو. مثالونه تاسو لیدلی شئ چې آی ایم ا ټیچر، I plus M plus a teacher, a noun. I am happy. Happy is adjective. Now I plus M plus adjective. I am studying English. I am plus verb ing. Present continuous tense. We are Muslims. Muslims noun. We are tired. Mung study. We are taught by you. Mung ta sta pa wasita bani tadris kigi. This is passive sentence. No daga مونږ ناون، ایجیکټیو، ورب ing، تھرډ فارم اف دی ورب، پلیس ایکسپریشن او ټایم ایکسپریشن په دغه نورو مثالونو کې تاسو په خپله کتلی شئ. دغه سلایډ چې تاسو دقیق وګورئ انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې دې باندې تاسو ډېر په اسانۍ پوهېدلی شئ. د نور تفصیل لپاره تاسو مخکینۍ چې کومه څلورمه ویډیو وه د هغې نه تاسو زده کړه کولی شئ. بیا مونږ دې ته راغلو چې یس نو کوېسچنس مونږ د ټو بي ورب سره څنګه جوړو. څنګه چې موږ سره پازیټیو سټرکچر دی چې موږ سبجیکټ استعمالو، موږ ټو بي ورب استعمالو، بیا ناون، ایجیکټیو، ورب ing، تھرډ فارم اف دی ورب، پلیس ایکسپریشن، ټایم ایکسپریشن دغه چې موږ استعمالو. نو دغه ام یا آر یا از موږ د جملې شروع ته راولو. څنګه چې د آی سره موږ ام استعمالو چې آی ام ا ټیچر، پوښتنه کوم چې ام آی ا ټیچر، ځواب دا دی چې یس یو آر یا نو یو آر ناٹ. مثبت جواب هم موږ لرو، شارټ انسر چې په پاسه لیکلي دغه لنډ ځوابونه دي، مثبت هم دي منفي هم دي. آر وی ان کلاس، پوښتنه خلک کوي چې آر وی ان کلاس، آیا موږ په کلاس کې یو؟ که یو نو ځواب به مو دا چې یس وی آر، بلې یو، که نه یو نو وی آر ناٹ. آر یو لسننګ ټو می، آر یو لسننګ ټو می. زه تاسو نه پوښتنه کوم چې آیا تاسو ما ته غوږ یاست؟ که د ټولو نه پوښتنه کوم تاسو ځواب ویلی شئ چې یس وی آر. که چېرته دغه ځواب یو کس ورکوي او د یو مونږ د یو کس لپاره هم استعمالولی شو، تاسو ځواب ورکولی شئ چې یس آی ایم، که نه یې نو آی ایم ناٹ. که ما ته غوږ نه یې نو آی ایم ناٹ. که تاسو ما ته غوږ نه یاست نو وی آر ناٹ. او دغه شان دغه نورو جملو کې چې ما کوم مثالونه جوړ کړي دا تاسو د دغه چارټ نه یا دا تاسو د همدغه سلایډ نه کتلی شئ. ټنسونو ته ټنس څه ته وایي او څومره ټنسونه موږ لرو. ټنس زمانې ته وایي، وخت ته وایي، حالاتو ته وایي. موږ په مجموع کې درې ټنسونه لرو چې پاست تېره شوې زمانه، پریزنټ اوسنۍ زمانه او فیوچر راتلونکې زمانه. په پاست کې هم موږ سره څلور کنډیشن دي، په پریزنټ کې هم موږ سره څلور کنډیشن دي او په فیوچر کې هم موږ سره څلور کنډیشنز بیا دي. په پاست کې موږ سره سمپل پاست، پاست کنټینیوس، پاست پرفیکټ او پاست پرفیکټ کنټینیوس ټنس. دغه په اوسنۍ زمانه کې، موجوده زمانه کې هم دي. سمپل پریزنټ ټنس، پریزنټ کنټینیوس ټنس، پریزنټ پرفیکټ ټنس ان پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس. په فیوچر کې هم دغه شان دي چې سمپل فیوچر ټنس، فیوچر کنټینیوس ټنس، فیوچر پرفیکټ ټنس ان فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس. دغه 12 زمانې زموږ سره په مجموع کې دي. نن ته مونږ په لومړی باندې بحث کوو چې سمپل پریزنټ ټنس یا پریزنټ انډیفینټ ټنس. سمپل پریزنټ ټنس ورته هم وایي او پریزنټ انډیفینټ ټنس ورته هم وایي. ډېری محصلین د دغه ټنس په استعمال کې ستونزه لري، پې پوهېږي خو هغه دقیق ځای ورته معلوم نه وي چې کوم ځای کې مونږ د ډې ټنس نه استفاده کولی شو. نو مونږ په هغې باندې بحث کوو چې دغه ټنس په کومو ځایونو کې استعمالیدلی شي. Which are the places, which are the conditions
in which we can use simple present tense. په دې باندې نن بحث کوو. سټرکچر هم ډېر زیات اسان دی او استعمال هم ډېر زیات اسان دی، خو چې کله تاسو په دې باندې پوه شئ چې هغه د استعمال دقیق ځایونه کوم دي بیا ستونزه نشته. نو دغه ټینس مونږ په دغه مختلفو حالتونو کې استعمالولی شو. نمبر 1 habitual, routine, day-to-day or repeated activities. دا simple present tense مونږ د هغه کارولو لپاره استعمالوو چې کوم مو habitual وي، عادتاً وي. دوهم چې کوم روټین ورک وي هغه مو عادي کارونه وي. کوم مو day-to-day ورک وي چې هغه مو روزمره کارونه وي. and as well as repeated activities هغه کارونه چې هغه تکراریږي. کېدلی شي چې دغه تکراري کارونه مو په پاست په تیر وخت کې شروع وي، پریزنټ اوسنۍ موجوده زمانه کې هم مونږ هغه کوو، او کېدلی شي چې فیوچر ته هم لاړ شي. دغې دپاره مونږ سمپل پریزنټ ټینس استعمالوو، دې ته مونږ ریپیټډ اکشن وایو. په مثالونو کې زه بیا تشریح کوم، خو چې تاسو لومړی په دې پوه شئ چې دغه سمپل پریزنټ ټینس په کومو ځایونو کې مونږ استعمالوو. دوهم پلان اکټیویټیز. سمپل پریزنټ ټینس مونږ د هغه کارو دپاره هم استعمالوو چې هغه مو پلان کړي وي، سبا دپاره، راتلونکي هفتې دپاره، راتلونکي میاشت دپاره یا راتلونکي کال دپاره، چې هغه مو د مخکې نه پلان کړي وي چې دغه کارونه په راتلونکي وخت کې کوو. هغې دپاره هم مونږ تاسو سمپل پریزنټ ټینس استعمالولی شو. کله چې مونږ د پلان اکټیویټي ته راځو نو مونږ په اوسنۍ زمانه کې یو کار پلان کوو، کېدلی شي چې هغه په فیوچر کې وکړو. فار ایگزامپل it is 9 o'clock. د مثال په توګه اوس 9 بجې دي. and I do an activity at 12 o'clock. زه یو کار په 12 بجې کوم، هغه مې پلان کړی دی. so that's why I can use simple present tense for future tense as well. نو simple present tense مونږه د راتلونکي یا مستقبل دپاره هم استعمالولی شو، د هغه اکټیویټي دپاره چې په راتلونکي کې پلان کړي وي. په مثال کې درته بیا تشریح کوم. دریم دغه ټینس یا سمپل پریزنټ ټینس مونږه هغه خلک چې هغوی کمنټیټرز دي، هغه خلک چې هغوی کمنټري کوي، هغوی د هغه اکټیویټیز دپاره چې هغه کمپلیټ شوي، هغه اکشن چې هغه تکمیل شي، هغې دپاره هم سمپل پریزنټ ټینس استعمالوي. که تاسو مختلفو کمنټریانو ته غوږ شئ، هغه خلک چې د کرکټ، د فوټبال، د والیبال مختلف کمنټریانې کوي، په هغې کې تاسو وګورئ هغوی سمپل پریزنټ ټینس استعمالوي د هغه کار دپاره چې هغه په ریسنټ کې تکمیل شي. د هغې دپاره دغه سمپل پریزنټ ټینس هم استعمالیږي. زه درته مثالونو کې تشریح کوم. څلورم یونیورسل ټروت یا فیکټس. هغه حقایق، هغه رښتیا خبرې چې هغه یونیورسل وي، هغه ټول نړۍ هغه مني، هغه ټولو دپاره یو شان وي، ټولو دپاره د منلو وړ وي. د هغې دپاره هم موږ تاسو سمپل پریزنټ ټینس استعمالولی شو. I will explain that in example in detail. Number 5 پنځم narrates past stories. هغه قصې چې هغه مخکې شوي، هغه کارونه چې هغه مخکې شوي، خاص کر قصې، هغه موږ په سمپل پریزنټ ټینس کې هم نریټ کولی شو، بیانولی شو. هغه کارونه چې هغه تیر وخت کې شوي دي او د قصې په شکل کې موږ چاته وایو یا یې لیکو. موږ دغه سټورۍ د کوم وخت وي؟ د پاست وخت وي، د تیر وخت وي، خو موږ یې په سمپل پریزنټ ټینس کې استعمالوو. مثال یې درکوم درته. او دغه دپاره موږ سمپل پاست ټینس هم استعمالولی شو، خو سمپل پریزنټ ټینس کې ډېر زیات وخت استعمالیږي. شپږم سمپل پریزنټ ټینس ډېری وخت په هیډلاینز کې استعمالیږي، د اخبارونو په سرخطونو کې استعمالیږي. هغه کارونه چې شوي خو په هیډلاینز کې په سمپل پریزنټ ټینس باندې تشریح کوي، دا ښایي چې هغه کار شوی دی، خو په هیډلاینز کې دا اصول دي چې سمپل پریزنټ ټینس استعمالیږي. دا هغه ځایونه دي چې موږ تاسو پکې سمپل پریزنټ ټینس یا پریزنټ انډیفینټ ټینس استعمالوو. د دې دپاره چې تاسو په دې باندې وپوهیږئ څنګه استعمالیږي، یو څو مثالونه وایو. راځو مثالونو ته. لومړی موږ وویل چې سمپل پریزنټ ټینس از یوزډ فار هیبچوال اکشنز. موږ دا وویل چې سمپل پریزنټ ټینس د هیبچوال اکشن دپاره استعمالیږي، هغه کارونه چې عادتاً وي. فار ایگزامپل علي smokes cigarette. علي سیګرټ څکوي، علي سیګرټ استعمالوي. This is one of his habit. دا د هغه یو عادت دی. It doesn't mean that he does this activity just for one day. He did that
in the past, he does it in the present, and he might do it in the future as well. په تیر وخت کې هم دغه سیګریټس کول اوس هم سکي او کېدلی شي په راتلونکي کې هم وسکي. Maria goes to school every morning. دا یو روټین اکټیویټي ده. Maria goes to school every morning. Maria مکتب ته هر سهار ځي. Every morning یا every day. هر ورځ یا هر سهار ځي. دغه د هغه اکټیویټیز لپاره استعمالیږي چې کوم ډے ټو ډے یا روټین عام کارونه دي یا ورځني کارونه دي. تیر وخت کې هم مکتب ته تللې وه، نن هم ځي، کېدلی شي په راتلونکي کې هم لاړه شي. بیا دې ته موږ راځو چې موږ سموکس اخر کې موږ اس لږ استعمالو او ګوز ای اس اوس استعمالو. په دې باندې بیا انشاءالله تفصیلا زه تاسو ته یو ویډیو جوړم د چا سره اس استعمالیږي، د چا سره ای اس استعمالیږي، د چا سره آی ای اس استعمالیږي. دې باندې انشاءالله بحث کوو. نمبر 3, my brother goes to UAE tomorrow. For example, one of my brother and he wants to go to UAE, United Arab Emirates, tomorrow sabah. Today none او tomorrow sabah. دغه مونږ وویل چې مونږ تاسو سمپل پریزنټ ټینس د فیوچر ټینس لپاره هم استعمالولی شو، مستقبل هغه اکټیویټي لپاره چې هغه پلان شوي وي. د دې مقصد دا دی هغه پاسپورټ لري، ویزه لري، ټیکټ یې راخیستی دی او فلایټ یې سبا دی. مونږ دا وویل چې دغه مونږ د هغه کارو لپاره هم استعمالوو چې هغه پلانډ اکټیویټي وي، هغه کارونه چې هغه مونږ تاسو پلان کړی وي. نیکسټ مونږ دا وویل چې سمبل پریزنټ ټینس مونږ تاسو په کمنټرینو کې هم استعمالولی شو. کله چې یو څوک په کرکټ کې، په فوټبال کې، په والیبال کې کمنټري کوي، تبصره کوي، هغه خبرې بل چاته رسوي، هغې کې مونږ سمپل پریزنټ استعمالوو د هغه اکشن دپاره چې هغه کمپلیټ شوي. فار ایگزامپل سلیمان پاسز د بال ټو کامران. سلیمان بال کامران ته پاس کوي. هی کیکس ایټ. بیا کامران دغه بال وهي and gets a goal او یو ګول لاسته راوړي. دا کار اصل کې تکمیل شوی دی. دغه بال هی پاسټ، اصل کې دا دی هی پاسټ and then he kicked، بیا هی got، get په ځای got. خو کله چې مونږ تاسو کمنټري کوو، په کمنټري کې مونږ تاسو سمپل پریزنټ ټینس استعمالوو د دې لپاره چې هغه کارونه اوس تکمیل شوي دي، مونږ استعمالولی شو. ده زه په دې مطمئن یم چې انشاءالله تر دې ځای پورې ما سره است او انشاءالله تاسو په دې باندې پوهیږئ. څلورم استعمال ته چې مونږ ویل چې یونیورسل ټروت یا یونیورسل فیکټس. یونیورسل ټروت یا یونیورسل فیکټس په دې معنی چې هغه حقایق چې هغه ټولې نړۍ تسلیم کړي او هغه تغییر نه مومي. The earth evolves around the sun. ځمکه د اسمان نه تاویږي او هر څوک دا مني چې په دې کې اوس انکار کېدلی نشي. دوهم water boils at 100 degree Celsius. اوبه په 100 ډیګري سنټیګریډ باندې جوش کیږي او دا په نړۍ په هر ځای کې چې کله اوبو ته 100 سنټیګریډ درجه حرارت ورکړي هغه جوشیږي. الله از ون، رب یو دی، شریک نه لري او په دې باندې هیڅوک د دې نه انکار کول نشي. صحیح ده چې مشرک خلک باید انکار وکړي، خو هغوی به هم یو وخت کې راشي چې په دې به قایل شي چې رب واحد لا شریک دی. پنځم استعمال مونږ دا وایو چې سمپل پریزنټ ټینس آلسو نریټس پاست سټوریز. سمپل پریزنټ ټینس هغه پخوانۍ کیسې هم مونږ تاسو ته تشریح کوي. د هغې لپاره مونږ تاسو سمپل پریزنټ ټینس استعمالولی شو. فار ایگزامپل کامران goes to a restaurant. کامران یو هوټل ته ځي. he meets a strange man there. یو ناشنا شخص هلته ویني. they talk for a while. کله چې د یو بل سره یو وخت خبرې کوي and recognize each other. یو بل بیا سره پیژني. دوی پوهیږي چې that they are classmates. هغوی همصنفیان دي. who live in the same village. په یو کلي کې ژوند کوي. دا اصل کې دا قصه چې مونږ کوو دا کارونه شوي دي، خو مونږ تاسو یې په سمپل پریزنټ ټینس کې هم تشریح کولی شو، بیانولی شو او د همدې دپاره سمپل پاست ټینس هم استعمالولی شو. سمپل پریزنټ ټینس از آلسو یوزډ ان نیوزپیپر هیډلاینز. سمپل پریزنټ ټینس د اخبارونو په سرخطونو کې هم استعمالیږي چې تیر واقعات ښیي. مثال دا دی چې کرزای goes to India. کرزای هندوستان ته ځي. دغه goes استعمالیږي
په هیډلاینز کې خو دې مقصد دا دی هی وینټ ټو انډیا وی انډیا ته تللی دی ځکه چې اخبار هغه کارونه راخلي چې هغه شوي وي. And a second example we have is China launches a new missile system. چین یو نوې د میزایل سیستم لانچ کوي شروع کوي لګوي نو دغه لانچز دا اصل کې دا کارې کړی دی دا اصل کې داسې دی چې چاینا لانچډ ا نیو میسایل سیستم خو موږ په هیډلاینز کې په سمپل پریزنټ ټینس باندې شو کولی شو دا د سمپل پریزنټ ټینس د استعمال ځایونه دي که چېرته تاسو دغه ځایونه په دقیقه توګه باندې وپېژندل زه په دې مطمئن یم چې تاسو خطا کولی نه شئ. سټرکچر ته ان شاء الله په راتلونکي لیکچر کې په سټرکچر باندې بحث کوو چې دغه سمپل پریزنټ ټینس موږ څنګه جوړولی شو. د آی وي یو دی سره موږ څه استعمالو د هی شي اټ سره موږ څه استعمالو په کوېسچن کې موږ څه استعمالو په ډبلیو ایچ کوېسچن کې موږ څه استعمالو شارټ انسر بیا موږ تاسو څنګه ورکولی شو. په دې باندې به په راتلونکي لیکچر کې که ژوند بیا بحث کوو. Now we are coming to vocabulary from beginner 1. اوس د beginner 1 نه یو څه لغات وایو. I will present and you have to repeat after me. زه یې وایم تاسو یې ما پسې تکرار کړئ. ice cream knee car boat sugar lamp dog telephone spoon umbrella flower ball banana glass bottle box clock Kate hen orange. راځو مانو ته. آیسکریم منا ملای آیسکریم نی زنګون ټوټکې خوست کې ته خلک ټوټکې وایي. کار موټر بوټ کشتی شوګر بورا لیمپ چراغ ډیوا یا برق ډاګ سپی تلیفون سپون کاشوغه امبریلا چتری فلاور ګل بال توپ یا دلته ته خوست کې خلک ټوپکیا وایي. بنانا کیلا ګلاس باټل بوتل باکس صندوق یا ډبې کلاک ساعت کیټ پیشو یا پشه هن چرګه اورنج مالټا یا سنتره. تاسو نه مې یوه هیله دا ده چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دغه بیل آیکان کلیک کړئ تر څو په راتلونکي کې زموږ د نورو ویډیوګانو نه تاسو مستفید شئ. که کومه نیوکه لرئ وړاندیز لرئ پیشنهاد لرئ په کمنټ کې ولیکئ تر څو موږ ستاسو هغه غوښتنو ته ځواب ویلی اوسي. د نن لپاره همدا بس دی. ښه ژوند ولرئ ښه وخت ولرئ د یو ښه د باد او پرمختللي افغانستان په هیله الله مو مل شه.